په دې علاقه کې د یتیم اواز په نوم باندې داسې کم یتیمانان چې دي د هغوی سره ډېره زیاته منډه کوي. داسې طبقه ده چې زه یم چې دا د انسان ډېر زیات په اسانه باندې دنیا او آخرت جوړوي او د هغې وجه دغه د اخلاص باندې د خلکو دومره امید دی چې چا 10 روپۍ ورکول هغه نن سل ورکوي سل والا زر ورکوي. خبره ما تاسو ته به مخکې خبره کوم کړل چې 2 چتونه به دې پاتې دي 250 کمرې چې هغه به د 300 ماشومانو هاسټل وي. داسې خلک په کار دي زموږ وروڼه او خویندې چې هغوی صرف زر روپۍ ډونیشن وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمندو، زه یم ستاسو قربا فواد رودباري. ستاسو غو پروګرام سره پیغام ټي وي نه ستاسو سره د ټیم کې ملکن بټخیله کې موجود یم. دا یو حقیقت دی چې فلاحي کارونه ډېر خلک کوي، خو زما سره یو ورور ناست دی الیاس چې هغه یو فلاحي اداره چلی او د ډېر وخت نه ماشاءالله د هغوی یو سټرګل دی په دې علاقه کې د یتیم اواز په نوم باندې داسې کم یتیمانان چې دي د هغوی سره ډېره زیاته منډه کوي. دې زما سره ناست دی، د هغوی نه به تپوس کوو نن زموږ میلمه دی چې د دوی مقصد سره او د کم وخت نه دوی دا کار کوي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه فواد صاحب ستاسو او د پیغام د ټي وي ډېره زیاته مننه. الیاس صاحب څه به وایې نن ماشاءالله که موږ وګورو دا یو حقیقت دی چې غربت ډېر زیات دی، حالات ډېر خراب دي، خو که یتیم بچي ته موږ وګورو نو خلک ورته ډېر سپک نظر کوي. دې ته ستا سوچ څنګه راغی او مقصد دې څه و جي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فواد صاحب داسې ده چې یتیم د معاشرې د ټولو نه یو داسې طبقه ده چې زه یم چې دا د انسان ډېر زیات په اسانه باندې دنیا او آخرت جوړوي. ځکه خو نبی علیه السلام فرمایي چې انا وکافل الیتیم که هاتین فی الجنه، د یتیم کفالت کوونکي به زما سره په جنت کې دغه شان وي. نو شروعات مونږ داسې وکړل چې یو شپږ یتیمانان دي مونږ په سکول کې کېنو په هغوی به سبق وایو. بیا د هغې نه رو رو هغه لوگ ملتے رہے قافله بنتا گیا اور کارواں چلتا رہا. الحمدلله د هغې نه مونږ بیا 23 ماشومان کړل. بیا په 2018 کې مونږ خپل سکول کولی وکړو. لکه داسې سوچ زمونږ نه و دا نن چې څه دي، خو دا د الله تعالی خپل خصوصي او رحم او قدرت و او یو ګاډ ګفټډ به ورته مونږ ویلی شو چې دا ګاډ ګفټ دی. نن چې مونږ په دې کم ځای کې ناست یو دا د اخلاص کور دی، د عوامو په چاندو باندې جوړ شوی دی الحمدلله. او په دې کور کې دننه نن 600 ماشومان. الیاس خان دا به راته ووایې مونږ وګورو زیاتر خلک فلاحي ادارې چلی خو ستونزې ورته ډېرې زیاتې، نو دا راته ووایې چې ستاسو لکه خپل ټینشن نشته ځکه چې دا تا سټارټ اخیستی ماشاءالله لکه د یتیم په اواز ستاسو پروګرامونه مونږ وګورو په سوشل میډیا باندې ستاسو ډېر ښایسته ښایسته پروګرامونه، نو دغلته تا ته داسې مشکلات راځي یا درته راغلي؟ فواد صاحب مشکلاتو نه بغیر خو ژوند تېرېږي نه. هغه وایي که نه پښتو کوي چې څومره سر یې هغومره یې دړي. نو تاسو ته پته ده چې کور په یو 2 مرلو کې جوړ شي او پای کې 15 انسانان ژوند کوي نو څومره ټینشن وي. نو دا 93 مرلې کور دی، 600 بچیان پکې ژوند کوي، 140 سټاف دی پکې، نوي ماشومان را روان دي. د ضلع ملکن د ټولو نه لوی د یتیمانانو کور دی. په دې تاسو وکتله 2 چته پیلا پاتې دي، 300 ماشومان به بیا دلته هاسټلایز وي. دا به انشاءالله وي چې کله دا دومره انسانان وي او بیا دا ستا د نظر نه او د سوچ د لاندې وي او دا ریسپانسبیلیټي ستا په سر وي نو ډېر زیات مشکلات راځي. خو څه مشکلات داسې وي چې په ژوند کې څومره ډېرېږي نو انسان مضبوطیا طرف ته بوځي، کلکۍ یې کردار ولا مضبوطی او هغه د هغه ژوند سره د هغه نور هم مینه پیدا کېږي او غاړه غټی ولا نور هم کلک ورځي. نو چې څونه زموږ مشکلات سیوا کېږي نو موږ دې له نور هم غاړه کلکه ورکوو. ها الیاس خان دا راته ووایې چې دا یو حقیقت دی چې یاره تاسو د دې بلډینګ هم سټرګل روان کړی ماشاءالله، د یتیم په اواز ماشومانو سره ستاسو پروګرامونه ډېرې زیاتې خرچې روانې دي. د دې ډونرز د کم طرف نه دي ستاسو سره څوک اخلاص کوي که نه د بار نه د پاکستان نه، آیا د کم طرف نه تاسو ته ماشاءالله دومره غټ ډونرز کېږي ځکه چې دا ایپورټ کول خو ډېره ګرانه ده جي؟ فواد صاحب زمونږ یو 2-3 داسې یو عام غونته کې دغه دي چې هغه موږ د ډونر سره د دنیا سره شریکو چې یو خو سوال ستاسو حق دی جواب زمونږ فرض دی. بلې تاسو د ډونر خبر وکړو نو زمونږ ټوټل انفرادي ډونرز دی او بیا زیاتر زمونږ پښتانه دی او بیا د اردو ژبې خو پاکستانیان دی. مقصد دا دی او د هغې وجه دغه د اخلاص باندې د خلکو دومره یو امید دی چې چا 10 روپۍ ورکول هغه نن سل ورکوي سل والا زر ورکوي. د دې 98 کاله په تاریخ کې موږ لا داسې ډونر شکر دی نشته چې هغه په دې خبره زموږ نه تللی وي چې یاره ما یو 10 روپۍ ورکړي دي خو هغه نه دي رسېدلي. زه به دې خفه یم که د فاینانشل کرایسس ښکار دی او هغه تللی دی خو ټیک ته، خو نور زموږ ډونر ورسته ورځه لګیا دي خپل ډونیشن سیوا کوي. او د هغې به زه تاسو ته یو لنډ مثال درکړم چې په 2014 کې زموږ ټارګټ 6 ماشومان و، نن زموږ سره 600 ماشومان دي. په 2014 کې مونږ 3 د رمضان پیکیج ورکړو، بیا په 2017 کې مونږ 40 ورکړل،
رو پروس کال مونږ 700 ورکړو، دا کال مونږ 778 پیکیجز ورکړل. نو زموږ چې هر یو پروجیکټ دی نو هغه روان دی سټپ بای سټپ، هغه په بره باندې روان دی. نو د دې مقصد او دغه ته وکتلی شي نو مقصد هم دغه دی چې ډونر مطمئن هم دی او زمونږ کار شکر دی ورځ ورځ په بره روان دی. نو دغه یو دغه دی چې زمونږ چې څومره ملګري دي که ډونرز دي که زمونږ ټیم ممبرز دي که دغه دي، نو څنګه چې دا نوم اخلاص دی نو په اخلاص باندې روانه اداره ده، الحمدلله چې کامیابی طرف ته روانه ده. حاجی الیاس خان دا راته ووایه چې څنګه تاسو خبره وکړو چې ماشاءالله موږ یو سټرګل دی، یو سوچ هم شروع کړی دی او دا یو حقیقت دی، دا له چا نه پټه نه ده، ښکاري په ګراوند باندې هم ښکاري. خو تاسو څومره ماشومان ریپورټ کولی شئ؟ فار ایگزامپل یو سړی رابطه کوي دا صرف د ملکنډ دپاره ده، ملکنډ ډیویژن دپاره ده او که نه د خیبر پښتونخوا دپاره ده، تاسو د کم ځایګي نه ماشومان سپورټ کولی شئ او هغه ستاسو سره دونه تعدادي چې یاره بیا دلته که سبا خلک رابطې کوي تاسو سره راځي او دلته کې نه پوره کېږي، نو ستاسو ټارګټ څومره دی تقریبا؟ داسې ده په واتساپ چې دا زمونږ لومبنی بیلډینګ دی، اخرنی نه دی. په دې کې مونږ د سکول چې کوم ډیزاین شوی دی د 1400 ماشومان دپاره، خو بره ما تاسو ته به مخکې خبره کوم وکړل چې 2 چتونه په دې پاتې دي، 250 کمرې چې هغه به د 300 ماشومانو هاسټل وي. هغه زمونږ د فیوچر پلان دی یو کال 2 بعد. نو دغه 300 ماشومان چې دي نو دا به د ملکنډ ډیویژن نه بهر هم چې کمې ضلعې دي لکه زمونږ مردان شو یا نوخار شو یا 400 شوه، شانګلا، بونیر وغیره، هرې ضلعې له بنګ خپله کوټه ورکو، د هغې ماشومان به راځي او دلته کې به د خپل نوي ژوند آغاز کوي. یو خبره. بلې لوکل زمونږ تاڼه شوه، الډن شو، بټخیله شوه، خار شو، یا دا راوند اباؤټ 15-20 کیلومتر چې کم زمونږ سرکل دی، په دې کې مونږ الریډي اوس زمونږ 100+ ماشومان داسې دي چې دوی ته مونږ 9-10 ګاډي داسې ورکړي ټرانسپورټ چې دوی ته پک اینډ ډراپ اداره ورکوي. د دوی تعلیم پرې دی، د دوی پسې ایډمیشن فیس نشته، د دوی پسې انول فیس نشته، د دوی ټرانسپورټ، یونیفارم، سټیشنري، ایون چې تاسو به وګورئ دا کینټین زمونږ د دې نه خوراک سکاک هم د ماشومانو ته بالکل پرې دی. نو دغه خو چې څومره ماشومان وي دا راتللی شي لوکل زمونږ په دغه 15-20 کیلومتر راوند اباؤټ ایریا کې، او هاسټل چې کله اوپن شي انشاءالله نو بیا په هغې کې د هرې ضلعې کوټه وي، بیا به انشاءالله چې 300 ماشومان مونږ په هاسټل کې ساتو، 300-400 ماشومان به مونږ داسې لوکل ساتو. نو داسې به وي چې که دلته 1400 ماشومان وي نو دا 700 به یتیمانان وي، دا 700 به فیس ماشومان ورکوي، نارمل فیس لکه زمونږ نن د 9م کلاس فیس 1200 روپۍ دی چې یو ښه ډېره ویل سټیبل اداره ده، یو ډېر ښه داسې سټاف دی زمونږ سره چې ویل ایجوکیټډ دی. زمونږ پرنسپل صاحب که تاسو ګورئ د هغوی محنت ګورئ، نو دلته د ښو ادارو نه ماشومان راځي په دغه 1200 فیس باندې کښېني او د دې ماشومانو په منځ کې مونږ پراپر کمپیټیشنز کوو چې یاره دوی د احساس کمترۍ ښکار نه شي. خو تاسو ته په کلاس کې دننه د دغې ماشوم پته نه لګېږي چې کم پرې دی او کم فیس والا دی. جی اخیره پوښتنه درنه کومه، دا یو حقیقت دی، مخکې ما دا خبره وکړه چې یاره دا ډېر ګران کار دی، یو بلډینګ جوړول، بیا هغه ودرول، بیا هغه چلول، ځکه چې که موږ وګورو زمونږ حکومت هم په داسې حالات دی چې یاره خزانه کې زموږ پیسې نشته او حکومت د طرفه ستاسو سره به کېږدي شي کېږي هم داسې ښېګړې به کېږي خو رسي نه. نو څه به وایې ستاسو دا بلډینګ کمپلیټ شوی دی نه دی کمپلیټ شوی، ستاسو ضروریات اوس څه دي؟ داسې ده په واتساپ بلډینګ خو نه دی کمپلیټ او په هغې کمپلیټ کېدلو باندې ډېر یو لوی خرچ راځي، کاسټ راځي. خو دا څونه کار چې تر دې دمې شوی دی نو دا چې کله مونږ بند کړو نو په دې باندې 1 کروڑ روپۍ قرضه وه. بیا مونږ ډونر ته داسې دغه وکړل چې دا خو د یو کس 2-3 د لسو د وس خبره نه ده. مونږ وایي چې 10,000 ډونر مونږ ته داسې میلاو شي چې هغه صرف 1,000 روپۍ ډونیشن وکړي نو دا قرضه به ختمه شي. الحمدلله په هغې کې تقریبا 31-3200 خلکو ډونیشنز وکړل. نن چې مونږ په دې کم ټایم ناست نو په دې ټایم په دغې بلډینګ باندې 68,09,000 روپۍ قرضه لا پاتې ده. مونږ ته اوس 6,809 یعنې 6,809 داسې خلک په کار دي زموږ وروڼه او خویندې چې هغوی صرف 1000 روپۍ ډونیشن وکړي، په 1000 روپو یوه قرضه کوزېږي او ټوټل قرضې په دې باندې دي 6,809. نو که چېرې کم ملګري غواړي په دغې بلډینګ کې د صرف 1,000 روپۍ ډونیشن وکړي چې دا یوه قرضه کوزه شي او 1000 چې دا قرضه کوزه شي انشاءالله نوې لاندې چې کم پورشن کې لږ ډېر کار پاتې دی دغه به بیا کمپلیټ کوو د خیره سره او د دغې بچیانو د نوي ژوند نوي سهار او د نوي سفر به په یو ښه طریقې سره بیا مزید آغاز به کوو د هاسټل په شکل کې. جی ګرانو قدرمندو څنګه تاسو واورېدو الیاس خان چې ډېرې ګټورې خبرې وکړې. دا یو حقیقت دی چې د یو ټیم دپاره ودرېدل، یو ماشوم دپاره ودرېدل دا ډېر ګران کار دی. که موږ وګورو یو پلار جمدي وي، ماشوم یو شانتي وي، چې بیا هغه بهر ملک ته لاړ شي، ماشوم ماحول بل شانتي چې کله وفات شي هغه بیا بالکل ګډوډ شي. نو امید لرم تاسو به زموږ پروګرام خوښ کړي. فواد رودباري ته اجازه ورکوئ، د یو په لوی الله م سپارم. د الله په امان.